په دې کې هغه یو له بله سره روابط او هغه د شهیدانو په اړه باندې هغه خاطرات او دا شیان نه پاتې کېږي. ولې بیا هم یو شی چې هغه مهمه برخه ده، اوس دلته به یو څوک راځي هسې له ځانه به یو څه شی لیکي یا هسې اضافه توب به لیکي یا خدا نخواسته دغسې توهین به کوي، دا به بیا تر یو چا پورې هغه معلومات ځي او په پینډینګ حالت کې به یې مثلا نشر ته به نه ځي، هغه به ولاړ تر څو پورې چې یو څوک ونه ګوري. څوک به یې ګوري؟ مثلا دا تخار ولایت موضوع موږ هلته بحث کوو، اوس د زابل ولایت، د کندهار ولایت، د هلمند ولایت دا نشي کتلی ځکه هغه ته خو معلومات نشته. موږ په تخار ولایت کې په همدې ولسوالۍ کې یو چاته اجازه ورکړې وه چې هغه یو شهید اپروف کولی شي، نشر ته یې سپارلی شي، هغه به یې وګوري دغه معلومات چې د سړي د هر ځای نشي ده، د معلومات چې ثبت کړي د هغه د شان سره د هغه د وخت سره د برابر و نو برابر یا مثلا اضافه توب خو نشته پکې، مشکل خو نشته پکې، بیا به یې نشر ته ورکوي. یا مثلا د اسلامي امارت د پالیسي سره کوم خلاف څه خو نشته پکې. یو بله برخه موږ د نقشې په ډول باندې راخیستې ده چې هغه خلک ښه استفاده ځینې وکړي په اسانه ډول باندې. دلته نقشه ده د افغانستان د ولایتونو له مخې د شهیدانو ویش ده، فلټرونه دي او د کال موده ده. دغه نقشې ته چې راغلې په دې کې موږ دغه دوه ولایتونه قصداً دغسې پرې ایښي د معلوماتو په خاطر باندې چې هغه ملګرو ته معلومات وشي. په دې ځای کې دلته دغه نښانونه راځي او دا هرې برخې ته چې موږ کله ماوس ورنږدې کوو، مثلا بدخشان ولایت کې د 2 نفره شهیدان دي، هر ولایت کې څومره نفر شهیدانېږي هغه نقشه کې به مغه کسان راته ښیي. زه راځم دلته دغه ولایت باندې دایکنډي ده، په دې کې 2 نفره شهیدان دي. یا مثلا دلته راځم پکتیکا ته 3 نفره شهیدان پکې دي، غزني د 1 نفر شهید پکې ده. دلته راځم بل ولایت ته فراه د 1 نفر شهید پکې ده. اوس کندهار ته راځم، په کندهار کې شهید نشته. میدان وردګو ته راځم، په میدان وردګو کې شهید نشته. یعنی په هر ولایت کې چیرته شهیدان ثبت شوي هغه به د نقشې له مخې ته راښیي. خو اوس دلته پورته هغه پاس بله موضوع چې دا ما د فلټر موضوع پرېښودله، دلته زه ورته وایم په دې نقشه کې دغه د افغانستان نقشه چې ده چې د شهیدان پکې ښکارېږي، تعداد پکې ښکاره کېږي. ما ته په دې کې یوازې استشهادیان راوښیاست، په کومو ولایتو کې استشهادیان. مثلا په یو ولایت کې موږ 50 نفره استشهادیان درل، په بل کې مو 3 نفره استشهادیان درل. یا زه ورته وایم چې په دې نقشه کې دا نقشه دلته شته، ما ته د بمبار شهیدان راوښیه. په دې نقشه کې د بمبار څومره شهیدان وو، دلته په مختلفو ولایاتو کې ما ته هغه د بمبار شهیدان ټول دغسې په نښه کوي لکه دا لاندې شي اوس معلومیږي.